افغانستان کې د هنر پیشو او ممثلینو وضعیت ډیر خراب ده. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو شاهدان یاست، څو موده وړاندې ځینو سندرغاړو په رسنیو کې وژړل له مختلفو عاملونو او دردونو له امله. ملګرو، د افغانستان یو بل او مشهوره څیره آصف جلالي چې ټول ورسره بلد یاست، له دې فاني نړۍ سترګې پټې کړې. آصف جلالي څنګه مړ شو؟ مختلفې اوازې دي. څوک وایي چې زهر یې ورکړي و او څوک وایي چې وویشتل شو او ځینې بیا وایي چې نه، د زړه حمله پرې راغلې ده. ملګرو، ویډیو تر پایه وګورئ چې جلالي څنګه مړ شو او اصلي راز او حقیقت څه ده. قدرمنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم. ستړي مه شئ. د هیواد وتلی ممثل آصف جلالي ومړ. د معلوماتو له مخې د هیواد وتلی مشهور کمیډین او ممثل آصف جلالي د زړه د حملې له امله وفات شوی ده. نورې هرې اوازې دروغ او بې بنیاده دي. کورنۍ رسنیو ته څه ویلي دي؟ د آصف جلالي کورنۍ نن له غرمې راوروسته رسنیو ته خبر ورکړی دی چې نوموړی د زړه د حملې له امله په روغتون کې وفات شوی دی. د آصف جلالي په مرګ د رسنیو کارکوونکي، ممثلین او ډیری نورو خلکو سخته خواشیني ښودلې ده. د نوموړي وفات کېدل یې په دې برخه کې لوی زیان ښودلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر خلکو د هغه په یاد کې لیکلي دي چې دوی وایي د 2020 کال پیل د نوموړي د مرګ له امله په خواشینۍ سره کړی دی. د یادولو ده، په دې وروستیو کې افغانستان ګڼ شمېر ممثلین له لاسه ورکوي. یاد ممثل د افغانانو ترمنځ خورا ډیر شهرت درلود او ډیری افغانانو په خولې مسکا راوستله چې د لایف کمیډي ډیر تکړه ممثل و. ښاغلی آصف جلالي له ګڼو مشهورو هنرمندانو سره یې مرکې کړي دي. آصف جلالي په یک ټلویزیون کې د شبکې خنده په نوم ډیر مشهور پروګرام درلود چې د به هره اونۍ له ځان سره مشهور ممثلین او مشهورې څیرې له ځان سره درلودې او خورا ډیر مینوال یې درلودل. آصف جلالي په ځینو دري او پښتو فلمونو کې هم نقش لوبولی و. روح یې ښاد، جنتونه یې ځای شه. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور او حتما سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.